بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاندې او مهم خبرونه. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي د اهل تشیع عقیدې د ټولنې له مسؤلینو سره وکتل. په دې لیدنه کې د یاد وزارت وزیر شیخ محمد خالد الحنفي هغوی ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل د افغانستان اسلامي امارت په ټولو چارو کې له هر ډول توپیري چلند څخه ډډه کوي او ټولو ته یو ډول خدمت وړاندې کوي. دغه راز د دې ټولنې غړو د یاد وزارت له مسؤلینو څخه د مننې ترڅنګ دا ناستې د ولسونو او اسلامي نظام د همغږۍ ښه وسیله وبلله او زیاته یې کړه چې په ټولنه کې د معروفاتو اقامه او د منکراتو مخنیوی یې دیني او هیوادنی مسؤلیت دی. د پکتیا ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو رئیس مولوي سید جمال جمالي او ورسره مل پلاوي په ملتیا د دې ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست له مسؤلینو سره د وزارت د سپارښتنو د پلي کولو په پار اصلاحي ناسته ترسره کړه. په دې ناسته کې ښاغلي جمالي د یاد ریاست کارمندانو ته د وینا پر مهال وویل چې سیرت او صورت باید نبوي ارشاداتو سره سم جوړ کړي، لمنځونه په جماعت سره ادا کړي او په اداري چارو کې د هر ډول توپیري چلن له کولو څخه ډډه وکړي. د لوګر ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د دې ولایت د امر روغتیا ریاست له مسؤلینو سره ناسته ترسره کړه. دا ناسته چې موخه یې په روغتیایي مرکزونو کې د وزارت له لوري د شوو سپارښتنو پلي کول وو. محتسبینو د دې برخې مسؤلینو ته وویل چې په یادو ځایونو کې د وزارت له لوري شوې سپارښتنې په پوره توګه پلي کړي. د ښځینه او انتظار ځایونه او د تګ او راتګ لارې ځانګړي او نارینه کارمندان باید سیرت او صورت نبوي ارشاداتو سره سم جوړ کړي. د میدان وردګ ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو امیر مولوي ذبیح الله منصور ورسره مل پلاوي د یاد ولایت د مرکزی زندان څخه د هغوی د ستونزو اوریدلو په موخه لیدنه وکړه. یاد پلاوي په دې لیدنه کې د زندانیانو ستونزې واورېده، هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې د حل په موخه به تر مسؤلو چارواکو ورسوي. دغه راز د زندان له مسؤلینو وغوښتل چې له زندانیانو سره له نیک او غوره چلند څخه کار واخلي. د کندهار ولایت د مرکز او ولسوالیو د امر بالمعروف محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د نظامي مرکزونو له مسؤلینو سره د مشرتابه د فرامینو او د وزارت له لوري د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د مخنیوي په پار د کړو سپارښتنو د اورولو په موخه ناستې ترسره کړي. د دې اصلاحي ناستو پر مهال محتسبینو د نظامي مرکزونو له مسؤلینو وغوښتل چې په بیت المال کې له خیانت کولو څخه ډډه وکړي او په دې برخه کې د مشرانو اطاعت وکړي. د فراه ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو په مرکز او ولسوالیو کې د تیرو 2 ساعتونو په جریان کې د 200 مسجدونو له ملا امامانو او قومي مخورو سره د اصلاح په موخه ناستې ترسره کړي. د یادو ناستو په جریان کې محتسبینو خلکو ته د امر بالمعروف نهی عن المنکر پر ارزښت خبرې وکړي او هغوی ته یې وویل که چیرې خدای مکړه په ټولنه کې د امر بالمعروف نه وي، ټولنه د بربادۍ په لور ځي او د اسلام تطبیق به تش په کلماتو کې بند وي. د هرات ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو په یاد ولایت کې د پولیسو استخباراتو او اردلو دریو فرقو د امیر المؤمنین حفظه الله د فرامینو د تطبیق په موخه بیلابیلې لیدنې ترسره کړي. محتسبینو له موړو وغوښتل چې د امیر المؤمنین حفظه الله فرمانونه او خپل نورو مشرانو لارښوونې او هدایات عملي کړي، له خلکو سره نیک چلند ترسره کړي او کارونه یې په وخت سره پای ته ورسوي. دغه راز د غور ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو 2 کسان د غلا په تور ونیول او قضایي ارګانونو ته یې وسپارل. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي چې نوموړو کسانو د غلا ترڅنګ لسګونو نور منکرات هم ترسره کول چې د سیمې خلک ورسره په تکلیف وو او خلکو د امر بالمعروف ریاست ته نوموړو شکایت ثبت کړی وو چې یاد کسان د امر بالمعروف محتسبینو لخوا د قانون منګولو ته وسپارل شول. وار د شمله ورو شو شار د شمله ورو دی نه پکې ځایږي نور کار د شمله ورو دی سوځي غمازان پرې ټول سوځي عارفان پرې ټول لر او بر طالب څار د شمله ورو دی.